په کندهار کې د جنوبي زون د امنیه قومندانیو د تعلیم تربیه مدیرانو ته د ظرفیت لوړونې یو ورځنی سیمینار دایره شو. د چهارشنبې په ورځ سهار د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونې او روزنې مرکز د غونډو په تالار کې د جنوبي زون په سطحه د امنیه قومندانیو د تعلیم تربیه 55 مدیرانو استادانو ته د خپل مسؤلیت او اداري اصولو د لا ښه پوهېدلو په اړه یو ورځنی سیمینار دایره شو چې د سیمینار د پیل په مراسمو کې د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونې او روزنې مرکز مشر الحاج مطیع الله فاروقي د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې لوی ریاست راغلي پلاوي هم حضور درلود. سیمینار چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل شو. په پیل کې د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې لوی ریاست یو تن استازي وویل په ولایتونو کې د امنیه قومندانیو د تعلیم تربیه مدیرانو ته د اداري اصولو خپل مسؤلیت پیژندلو او نور نظامي برخو کې د پوهاوي لړۍ پیل کړې چې په خبره دې لړۍ پیل له کندهار څخه وکړ. په یاد ورځنی سیمینار کې د اداري اصول ترڅنګ د ټولو اړینو موادو په اړه هم بشپړه توګه معلومات ورکول کیږي ترڅو ادارو کې لا پرمختګ راسي او ټولې چارې له خنډ او ځنډ پرته پر وخت وسي. بعد نظم و دیسپلین او عسکریت، نظام، سلسله مراتب، امریت و معدونیت او احترام متقابل لارښوونې لازمي لارښوونې ورته وصول همچنان په ارتباط د ښوونې او روزنې سیستم د راپورونو او نورو ځانګړو معلوماتو ورته لازمي لارښوونې وشي. ورپسې د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونې او روزنې مرکز معاون د امنیه قومندانیو د تعلیم تربیه برخې مسؤلینو لپاره دا سیمینارونه مثبت ګام یاد کړ او په خپلو خبرو کې وویل هر چا ته چې مسؤلیت سپارل شوی دا د مشرتابه هدایت دی چې باید خامخا په هماغه اداره بشپړ ځان پوه کړي او په رښتینې توګه خپل مسؤلیت مخته یوسي. چې دا مجاهدین چې په کوم کار اخته یې او هغه کار وپېژني یعنې هغه کار یې زده یي نو بیا به ډېر پرمختګ راسي. که چیرې دوی په یو کار اخته یې یعنې دا کار ښه والی دوی ته نه یې معلوم چې دا په دغه ځای کې ګټه کوي نو بیا به هېڅ پیدا نه یي پر مرتبه. په ورته وخت کې د امنیه قومندانیو د تعلیم تربیه د برخې مسؤلینو دا سیمینارونه وستایل او غوښتنه وکړه چې موږ ته د نور هم دغه سیمینارونه دایره شي. مولوي خالد د 14مې امنیتي حوزې د امیر تعلیمات په حیث باندې راغلی. سیمینار کې مې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. په سیمینار کې په دا یو ورځني سیمینار کې دوی موږ ته سلسله مراتب ټوله راته وړاندې کوي چې یعنې دلګي مشر ودې ته ویل کېږي، ټولۍ مشر ودا ته ویل کېږي. دا یې ټول راته تشریح کړه او ډېرې ښې لاسته راوړنې مې موږ په دا یوه ورځ کې راوړلې. زما اصلي نوم حمید الله دی، شهرت په ملا عبدالله لرم. دا ماشاءالله الحمدلله دا د مجاهدینو لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې دغه مجاهدین چې پر چک پوینو باندې ولاړ دي دا د امارت یو عکس دی. که چیرې دوی د ولس سره ښه سلوک وکړي، ښه کردار وکړي نو دا د امارت یو نمونه ده. د شیخ صاحب امیر المؤمنین د عمراو یو نمونه ده. شیخ صاحب امیر المؤمنین سره یا د والیانو سره مشران سره څوک نشي لیدلی نو دا د هغوی یو نمونه ده چې ولس ته ښکاره کړي. که دوی ښه سلوک او ښه اخلاق د مسلمانانو سره کوي نو پر ټول امارت باندې به خلک ښه ګمان لري او ښه فکر به لري. د یادولو وړ ده چې سیمینار کې تعلیم تربیه مدیرانو او مسؤلینو ته د اداري اصولو په اړه هر اړخیز معلومات د پریزنټیشن له لارې وړاندې شوه.